خوست کې د پاکستاني پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې. په خوست ولایت کې دولتي سرچینې وایي د دغه ولایت په علي شروع ولسوالیو کې د پاکستاني پولیسو سره د طالب وسلوالو نښته شوې. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په خوست ولایت کې دولتي سرچینې وایي د دغه ولایت په علي شروع ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیسو سره د طالب وسلوالو نښته شوې ده. د سرچینو د معلوماتو له مخې دغه جګړه تېره شپه د علي شروع ولسوالۍ د صفري نقطې په ببرک سیمه کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې دغه جګړه چې لومړی ځل په توطیه بڼه پیل شوه او تېر ماښام په شاوخواو کې نور هم سخته شوه. هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو په صفري نقطه کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو پلان درلود. په جګړه کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 کلونو کې څو ځلې د پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان له پولیسو سره طالب جنګیالیو نښتې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان په بلوچستان کې د یوې چاودنې په پایله کې 4 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوي خبرونه. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.